وی څنګه ترېنه صبر شي عادت یې دی نشه یې ده. څنګه ترېنه صبر شي عادت یې دی نشه یې ده. مخکه ترېنه واړوي کافر به شي کعبه یې ده نشه یې ده. او وی تا نه که زما جونګړه هېره وي نو یاد یې ساته. نزګل صاحب وایي ستا نه که زما جونګړه هېره وي نو یاد یې ساته. وران غوندې دیوال یې دی زړه غوندې تنبه یې ده نشه یې ده. او مور یې راته ویل که په دې حال کې دې قبوله وي، مور یې راته ویل که په دې حال کې دې قبوله وي. او دغه یوه چرته شلېدلې لوپټه یې ده نشه یې ده. او شونډې مې شونډو ته ورنږدې که چې اواز وکړو، شونډې مې شونډو ته ورنږدې که چې اواز وکړو. ویل څه کوې تل جانه ګزاره کوه روژه یې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. د ادب د زندګۍ سره زه عمرزاده موږ دلته د یو میلمه سره راغلي. د هغه میلمه نوم دی زید علي، څوک چې د فسټ ایئر کې تعلیم پړاوونکی دی، د تلي سره تعلق لري. د هغه چې کوم دی د ادب سره بې کچه مینه ده. د دې مینې به د ده نه تپوس کوو چې ته د ادب ته څنګه رالې، د پردي شعرونه چې ته وایې خپل دې څه ویلي که نه دي دې ویلي، د دې سره تعلق ستا څنګه جوړ شو؟ لکه دا چې کوم دی مختلف قسمه وجوهات کیدای شي، ته ډېر غمونه والی که نه، ته ډېر خوشحاله ویلی که نه. دا شاعري چې کوم دی ته ګاډ ګفټ هم ویلی کېږي، ځکه چې دا خالق ورکوونکی خالق ورکوي دا شاعري. دا چې کوم دی یو سړی ډېر کوشش هم وکړي دا شعرونه نشي یادولی، شعرونه نشي جوړولی، غزل نشي جوړولی، او ده بیا کم از کم پردي یاد کړي، نو کم از کم دا په یادو باندې یو شیز یادول، ګوټه کول یا حفظ کول دا ډېره ګرانه ده. د ده نه به د دې متعلق تپوس کوو چې کم از کم ته د شاعري سره څنګه مینه محبت پیدا شو، او د ده نه به خوندور غوندې کلامونه هم اورو. روجانه لاول خو ته د زړه نه په درناوي سره ته هرکلی وایم چې زموږ له دې وخت راکړو. مننه کومه ټوله خو اول زه ستاسو شکریا ادا کوم چې موږ هم لکه د خپل دغه ته دومره راوبللو، او بلکې تاسو یې تپوس وکړو شاعرۍ سره زما ډېر شوق دی. زما په خپله زه یې اورم، منیر جان صاحب اورم، ضمیر خان صاحب اورم، او کوم چې را ښه مننه. تاسو به داسې یو مهرباني وکړئ چې موږ ته تاسو خپل یو 2 کړۍ یا 3 کړۍ د چا شعر به راته اورئ، او د هغه به ولې ستا خوښ شوی دی دا وجوهات به راته هم وایي. موږ ته ته لاول د چا شعر وویل، اول راته دا زه به درته د منیر جان صاحب پوره غزل ډالۍ کړمه. ډالۍ که راته کوشش وکړي چې په ترنم کې راته ووایي نو ډېر زیاته خوند به وکړي. انشاءالله په ترنم کوشش به کوم د خیره سره. وی سوری د چنار خوږ دی بس دا انتظار خوږ، سوری د چنار خوږ دی بس دا انتظار خوږ دی. هر چا په زړه لاسیخې هر څوک وایي چې یار خوږ دی. او زه یې ستړی نه کړم، زه یې ستړی نه کړم، زه یې ستړی نه کړم. تګ د دغه لار خوږ دی. یاره په ایمان وایه کلی او که ښار خوږ دی. ډېر ښه. یاره په ایمان وایه کلی او که ښار خوږ دی. ماته دواړه یو شان دي، ماته دواړه یو شان دي. مور خوږه ده پلار خوږ دی. او ستا دا قدرتي حسن نه غواړي سینګار خوږ دی. دا کړۍ راته یو ځل بیا ووایه. ستا دا قدرتي حسن نه غواړي سینګار خوږ دی. ځان له پې زړه مه چوه هسې ستا رخسار خوږ دی. او ما ورته لوګی کوي نن، ما ورته لوګی کوي نن، ما ترېنه کوي ځار خوږ دی. او څوک په باجوړ مین چاته قندهار خوږ دی، څوک په باجوړ مین چاته قندهار خوږ دی. او بیا یې شراب څښلي دي، بیا یې شراب څښلي دي، دی خمار خمار خوږ دی. ای منیره خوښ مې دی، ای منیره خوښ مې دی، وایمه په جار خوږ دی. واه ډېره ډېره مننه، ډېر ښایسته او ډېر خوندور ماشاءالله. الله دې د ادب سره نور هم دغسې تړون ساته، او د دې ادب چې کوم دی دا ځان له یو جنون دی مختلف قسمه. که زه به تاسو ته دونه ووایم چې دا د چا په دغه باندې نه کېږي، دا شوګیري غواړي، دا چې کوم دی د زړه وینې غواړي. شعر دا ډېر په اسانه باندې نه ویلی کېږي چې نن سبا زموږ ځوانانو ته یو مذاق جوړ کړی دی، شعرونه موږ ته وایي. د ده نه به یو داسې شعر اورم چې په هغه کې مزاح هم وي، او هغه کې چې کوم دی لنډ وي مختصر وي، چې کم از کم په هغې کې یو مقصد پروت یا با مقصد یو غزل درته یاد دی یا یو شعر چې راته ووایي که نه. زه به ته د دانش صاحب یو 3 شعرونه ووایم وایي. که چا درنه زما د کاروبار غوښتنه وکړه،
که چا درنه زما د کاروبار پوښتنه وکړله که چا درنه زما د کاروبار پوښتنه وکړله بس لنډه ورته وایه بېروزګاره دی قسم دی یارانو دا ژوندون مې ډېر بېکاره دی قسم یارانو دا ژوندون مې ډېر بېکاره دی قسم دی بې کیفه دی بې مینې دی بې یاره دی قسم دی او په سینه کې مې یو شی دی ناقلاره دی قسم په سینه کې مې یو شی دی ناقلاره دی قسم دی او زړه دی د چا غم پکې بې سیاله دی قسم په دغه یو دوه شعرونه عزتمندو که تاسو ته زموږ دا ویډیو خوښه راغلي وي یا د داسې د نورو ویډیوګانو د کتلو لپاره تاسو زموږ داسې چینل سبسکرایب کړئ دا ستاسو په مدد سره چلیږي نو ستاسو به ډېره مننه وي. اسلام.